عزیزانو د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي چې د قیامت په ورځ به تاسو بلل کیږئ باسمائکم و اسماء آبائکم، ستاسو خپل نمونه او ستاسو د بابا او د ادې په نامه به بلل کیږئ. فاحسنوا اسمائکم، نو تاسې ښه نمونه پر ځان باندې ږدئ، ستاسو د پاره به د قیامت په ورځ د فخر او د خوشحالۍ خبره وي. عزیزانو خبره دا ده د ښه نامه ډېر زورور اثر سته، د ښه نامه زورور اثر سته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به کله په سفر روان سلو، نو چې بیا د یو کلي پوښتنه وکړه یا به لاروی په مخه ورغلی یا به سړی په مخه ورغلی، د نامه پوښتنه به جنې وکړله. نو چې به کله نم ښایسته و، نو پیغمبر علیه السلام به د ښایسته نامه څخه نیکپالي اخیستله چې بس زموږ دی سفر خیر دی، زموږ دی سفر چې دی هغه ښایسته دی. نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تدعون یوم القیامة باسمائکم، د قیامت په ورځ به تاسو په خپلو نمو غوښتل کیږئ، و اسماء آبائکم، ستاسو مطلب بابا و ادې راواخله یا بابا و نیکه راواخله. فاحسنوا اسمائکم، نو تاسو خپل نمونه ښایسته چې دی هغه ږدئ. اوس خبره دا ده عزیزانو، د قیامت په ورځ به تمام انسانانو په دربار کې زما او ستا نوم اخیستل کیږي، د تمامو انسانانو په دربار کې زما او ستا نوم اخیستل کیږي. که نوم ښایسته ما او تا ور باندې شرمیږو نه، او که نوم چپا نو به ما او تا په هغه باندې بیا شرمیږو، په هغه باندې به بیا ما او تا سرونه چې دی هغه لاندې کوو. زه اسانه مثال در کوم. مثال دا دی عزیزانو، کله به تاسو حج لرم تللی یاست، عمرې لره به هم تللی یاست، په سفر به په دا جاز کې تللی یاست، یا دوبۍ یا کینیډا، استرالیا، ماسکو، هندوستان، بل اسلام آباد، کابل، قندهار تللی به یاست. نو چې کله دا جهاز پورته کیږي، د دې جهاز د پورته کېدو څخه مخکې دغه کیپټن چې کوم دی، دا د جهاز چې کوم پیلوټ دی، پایلټ دی، او د ده چې کوم ملګری دی د هغه نوم اخیستل کیږي. دا پایلټ او پیلوټ په خپله وایي زه پلانی، زما سره پلانی ملګری، موږ به مطلب دا سفر له دې ځایه تر پلاني ځایه کوو، په دونه بجې روانیږو، پر دونه بجې به مطلب پلاني ځای ته رسیږو. اوس چې دلته دغه پایلټ خپل نوم اخلي، که نوم ښایسته ولو نو انسان ته خوند ورکړي، او که نوم سره ګډ وډ ولو انسان پریشان نشي، بلکې چا لره پر دې نامه باندې خندا ورسي چې دا څنګه نوم دی. یواره خو د خیره سره زموږ دی په پښتنو کې پایلټان ستنه تعلیم نه کوو، په تعلیم شرمیږو، په تعلیم باندې موږ مطلب هغه ډېر موږ وایي یاره سبا به یو ځای په تنخوا لګیا یې 50,000 10,000 10,000 زما نه بسیږي. دې خبرې موږ تباه کړو. موږ په یوه شپه باندې ځانونه لکپتیان غواړو، په یوه شپه باندې په شرابو، په تاریاکو، په چرسو، په پلان، په اپیمو، په شیشه باندې موږ یوه ورځ ځان کروڑپتیان چې دی هغه جوړول غواړو، او دغه انسانان بیا په معاشره کې هېڅ یوه ذره عزت چې دی هغه نه لري. ولې؟ د قوم خدمت یې نه یې کړی، د وطن خدمت یې نه یې کړی، د ملت خدمت یې نه یې کړی، د دې وطن د اوسېدونکو خدمت یې نه یې کړی، بس د ځان غم اخیستی دی. جهان دې روینیان سي، چرسیان سي، په شیشه باندې اخته سي، په اپیم باندې اخته سي، دی وایي چې زه ارپتي و کرپتي چې دی هغه جوړ سما. داسې انسانان بیا الله ذلیله کوي. نو لہذا تعلیم چې دی عزیزانو، دا انسان هغه سپوږمۍ ته رسوي. نن چې په سپوږمۍ کې کم کسان ګرځي یا په سپوږمۍ کې په خلا کې روان دي سپوږمۍ لره، دا څوک روان دي؟ تعلیم والا که غیر تعلیم والا؟ غیر تعلیم والا خالی په اخبارو کې بیانونه وایي. تعلیم والا چې د هغو منصوبې جوړې کړلې، د هغه ځایه خاورې راوړې، د هغه ځایه د اوبو کوشش کړی دی چې موږ اوبه پیدا کړو. دا د تعلیم لویه ثمره ده. دا چې پنکې چلیږي دا تعلیم والا جوړې کړي دي، دا بلب چې رڼا لري دا تعلیم والا جوړې کړي دي، دا موبایل چې ما او تا په سیکنډ کې تر هغه 0 کیلومتره په اخوا باندې ما او تا سره ښکاره کوي، دا تعلیم والا کړي دي. نو تعلیم والا به ناکامه راځي؟ قطعا ناکامه نه راځي. که ناکامه دي هغه خلک دي چې هغه نه د دنیا تعلیم کړی دی نه د آخرت تعلیم کړی دی.
نو چې جهاز پورته کیږي نه مې اخیستل کیږي. پلانی پیلوټ پایلټ هغه دا دی اوس مطلب جهاز پورته کوي. نو که د دغه پایلټ نوم زه د پښتنو نومونه در واخلم چې اوس دا وایي جمعګل به اوس دا جهاز پورته کوي، بده خبره نه ده، بده خبره نه ده. تازه ګل به اوس دغه جهاز پورته کوي. یا د هغه چې راواخله دا زموږ دی جمرات خان. جمرات اوس نوم دی، جمرات خان اوس نوم دی. دا امروز خان، امروز خان دا معنا د نن ورځې خان. دا اوس نومونه دي. څومره بده خبره دا به اوس قلندر بخش چې دی هغه جهاز پورته کوي، اوس په رسول بخش چې دی هغه جهاز پورته کوي. څومره بده خبره ده. ازګر زموږ د وزیرستان والا بیا داسې نومونه ایښي دي چې ګرسه به ورته اریان سي. جمعدین اوس نوم دی، جمرات خان اوس نوم دی، کوتان خان اوس نوم دی، کوتان اوس نوم دی. ګر سره چې دغه پایلټ نوم کوتاني نو دی دغه ووایي چې اوس په کوتان دا جهاز پورته کوي. بیخي بده خبره نه ده. ګر څه به دا خلک پوښتنه وکړي یا پنجابیان یا انګریزان یا عربیان دا کوتان بیا چیش ته ویل کېږي؟ ښه بیا ته چیچ وښیه. بده خبره نه ده. خبره داسې ده چې تاسو ښایسته نومونه منتخب کړئ. پیغمبر علیه صلات وسلام به چپ و رب نوم چې دی هغه اړوئ، هغه به لرې کوئ او په ښایسته نامه کې د پیغمبر علیه صلات وسلام شان داولو. نیکپالي چې ده هغه یې کتله چې بس انشاءالله العزیز دغه نوم چې کوم ښایسته موږ له رالی بس په دې کې نیکپالي ده، په دې کې مطلب انشاءالله العزیز موږ خبرې چې دی هغه برابرې. نو ما درته ویلې چې زموږ د پښتنو نومونه خاص کر راواخله د وزیرستان والا، د هغو نومونه خو ډېر سره یوه خوا او بله خوا ته یې. نو لهذا پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ښایسته نومونه ایږدئ. علماو څه پوښتنه کوئ، مشرانو څه پوښتنه کوئ. ورسئ وګورئ په دا اسکول کې ډېر ښایسته ښایسته نومونه دي، ډېر ښایسته ښایسته نومونه دي. څومره زبردسته خبره. دا سبا د فوجانو مشري، دا د علماو مشري، دا د تجارانو مشري، دا مطلب هغه د جهان پر سطح باندې په اقوام متحده کې یو کیسه لري. نو چې ښایسته نوم یې خبره به هم ډېره ښایسته یې. او که نوم یوه خوا او بله خوا ته و د پښتنو نومونه ولو نو هغه بیا واره نه خوري. دا پېښور والا خو هم نومونه دی بیا زموږ پر نومو خاندي، خیر موږ د دوی پر نومو. په پېښور کې دا رقم خلک شته چې نوم یې فرقان مجید دی. نوم یې څه دی؟ فرقان مجید. فرقان مجید معنا قرآن مجید. سړی به چا باندې فرقان مجید نوم ایږدي؟ یا مولوي صاحب یا تبلیغي یا حاجي صاحب یا نیکه یا انا یا اکا یا ماما، دا چا دا نوم ایښی؟ دا فرقان مجید دی چې چا در وښوي. اشه اوس نو موږ پښتانه یو ټوله ورځ په شکنځا ورباندې تېره شي چې یو سړی و بل چاته فرقان مجید خدای دې داسې داسې کا، لکه یو سړی چاته وایي قرآن مجید خدای دې داسې داسې کا. بده خبره نه ده. نو چې چا دا نوم ایښی د هغه دپاره پیغور دی، د هغه دپاره د پزې پرېکړه ده او د هغه دپاره لویه پریشاني ده. پوښتنه به د قیامت پر ورځ الله جن کوي ولې د دغه نومونه ایښول. الله دې موږ ته ښایسته نومونه را نصیب کړي. الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ ته الله نیک صالح زامن را نصیب کړي. پر هغه بیا ښایسته ښایسته د صحابو نومونه به کښېږدو. زموږ د پښتنو د مشرانو ډېر ښایسته ښایسته نومونه شته، هغه به ورباندې کښېږدو. بیا به د پریشانۍ خبره نه وي. ها که په باغ کې باغوان ولو، یو شپانه ولو، یو چوکیدار و، د هغه که جمع ګل و تازه ګل و سردار ګل یې نوم هغه د خاص خبره نه ده. صحیح سلو هغه پروا نه لري، بس دغه رقم دی. خو بس الله پاک ښایسته نومونه را نصیب کړي. دا خبره ختمه شوه.